خاک شرایي بنده ده، ټول موټر په دې لاره باندې راځي او په ضمن کې اولنۍ لاره د ارزان قیمت همدا لار وه، د اول بلاک دوم دریم څلرم او په شمول د موږ د نواباد خلکو دا د فارم مقدارۍ یا د زړې حوزې لار ده. موږ د مسؤلینو توجه غواړو، دغه حالت تاسې وګورئ، دغه د مخامخ تاسې په خپله مشاهده کوئ، تاسې دا مشکلات وینئ. موږ د ناحیې مسؤلینو ته، د ښاروالۍ مسؤلینو جدي خواهش ته چې د دې لارې د رغولو په هکله باندې اقدام وکړي او که چېرته دوی اقدام نه کوي بیا موږ مجبوره یو چې په دې سړک بند کړو او سړک کې که د دولتي خو جوړ یې کوي، که یې نه جوړوئ بیا موږ مجبور یو په دې کې دیوال جګ کړو چې موږ هم د مشکلاتو نه خلاص وو. د توجه نه مننه وروره، تاسې هم ولیدل نږدې نه دا حالات وینئ، اوس هم دغه د لاره بنده ده، مشکلات دي وروره. رئیس صاحب د ناحیې د موږ فقط د چپنو او د تقدیرول کوم تقدیر ده، کوم کار یې کړی ده، ارزان قیمت دغه لاره ده، دا تقریبا د څو کالو نه را دې خواته دا همداسې خرابه ترابه بس پرته ده او څوک یې په دې هکله اقدام نه کوي. دغه موټر هم تاسې وینئ، دا مشکلات هم وینئ. نو بس موږ چارواکو بیخي بس غوږونه نه اوري، نه دولتي او نه غیر دولتي په دغه لاره باندې نه کار کړی ده او نه یې موږ ته څه خدمت کړی ده. د حالات خلکو حالات دغسې زار، دا خټې وګوره، دا بده ورځ وګوره، دا رابندیان یې وګوره، دغه حالات ده. نو موږ د ناحیې مسؤلینو ته هم دغه موږ غږ باید واوري او د ښاروالۍ مسؤلین هم باید زموږ دغه غږ واوري او د دغې لارې په رابطه باندې باید یو اقدام وکړي. دا زموږ حالات دي، موږ د زړې حوزې یا د مرغه د چرګانو د فارم چې تقریبا د ډېره سابقنۍ او د ارزان قیمت اولنۍ لاره همدا ده. نن د مسؤلینو توجه موږ غواړو، دا حالت سره موږ مخ یو، د موټرو رابندیان یې وګوره او د دې حالت دغه وضعیت وګوره. نه د ښاروالۍ نه د ناحیې مسؤلینو زموږ د دې لارې په لاره په هکله باندې هېڅ اقدام نه ده کړی.